زما ذهن کې موضوع دا وه دین نه د لرې کېدو اسباب، په هغې باندې به خبره کوم انشاءالله. خو د قرآن کریم د قاري چې کوم آیتونه ووي هغې کې یو آیت ته سوچ زما لاړ، په هغې باندې مختصر خبره به مخکې ځو. او دغه آیت کې وکلهم آتیه یوم القیامة فردا. دا آیت څو پیرې به موږ تلاوت کړی او موږ به اورېدلی، کیدای شي ترجمه یې موږ کتلي او کیدای شي تفسیر یې موږ اورېدلی، خو په دې باندې به هله پوهېږو چې کله د زړه په غوږونو باندې واورو. او الله قرآن کې وایي ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. د قرآن کې نصیحت د هغه چا دپاره دی لمن کان له قلب، چې د هغه زړی. نو سوال دا دی زړونه خو د ټولو دي، مطلب دلته هغه زړه دی چې هغه ژوندی زړی، لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. بله خبر دا دی چې غوږ یې ایښودی او دی حاضري. دلته موږ دا وویلو چې موږ ټول حاضر یو، او قرآن چې سړی وایي لولي خو حاضري نه معنی ده چې داسې حاضري چې د زړه سره صرف بدن نه دی په کار. ته اوس الله ته په منځ کې ولاړې که نه، او توجه دې نه وي د الله طرف ته، د عبادت ته، دا ته صرف بدن راوړی دی جومات ته نه. حاضرېدل په کار کم یو دي چې ته سره د بدن او زړه راوړې. بدن سره د زړه په کار دی، هغه زړه چې هغه ژوندی زړی. دا آیت وکلهم آتیه یوم القیامة فردا، که په دې آیت کې موږ سوچ وکړو، زه کیدای شي خپلې موضوع نه خوښم خو ټول دین بیانول دی، خو دا ډېره اهمه نقطه ده. که چېرته موږ په دې آیت کې جوور سوچ وکړو ورب الکعبه، زموږ د ژوند کې به انقلاب راشي، زموږ د ژوند به بدل شي. زه به د قسم وخورم، خو شرط دا دی چې موږ پکې سوچ وکړو او فکر وکړو. تاسو ته پته شته د آیت مطلب دا دی وکلهم آتیه یوم القیامة فردا. دا ټول خلک چې الله ته به حاضرېږي قیامت په ورځ، هر یو به فردن فردن د الله مخې له ورسېږي. او چې کله په دې مخلوقاتو کې، او د الله خو اوچت مثال له ولله المثل الاعلی، خو دلته هسې د وضاحت لپاره دا خبره کوم چې کله په دې مخلوقاتو کې یو زورور سړی تا ته دا ووایي که نه، او یو حکومتي اداره کې چې ته سبا ما سره یوازې میلاو شه، دا ټکې به ته نه به د شپې خوب کې او نه به دله څه شی مزه درکوي. ټول سوچ او فکر به دی چې دا دې ما ته ولې ووایي چې سبا ما سره میلاو شه، او سبا دې ما ته وایي څه وایي یوازې راشه، چې دا به ګوره ما سیجل کړی، دی به ګوره ما له انعام راکوي که دی به ما له عقاب او سزا راکوي. سوچ به ټول فکر او دی کي. او زموږ رب موږ ته ویلي دي وکلهم آتیه یوم القیامة فردا. موږ ټول به د هغه الله سره ملاقات کوو، او هر یو سړی به یوازې د هغه رب سره ملاقات کوي. دا نه چې حساب کتاب د ټولو خلکو سره به داسې کېږي چې ټول به ولاړ او الله په یو ځای ټول نه تپوس کوي. نه، هر یو سړي سره به. حدیث کې د راځي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې، په تاسو کې به وي هر سړی الا وسیکلمه ربه، الله به ورسره پخپله خبرې کوي، پخپله به الله رب العزت د هغه سره خبرې کوي، د هغه نه به تپوس کوي، او کیدای شي د هغه سره مناقشه وکړي. هسې مخکې دا خبر راغله، نو دا یاد ساتئ چې ګوره موږ به ټول د الله مخې له ورځو او یوازې به هغه ته ودرېږو یو ځای کې. دا خبره یاده ساته. که ته ډېر هم د ژوند کې مصروف یې که نه، او ډېر هم لرې روان یې، او ډېر هم هر څه منډې وهي او کوششونه کوې، خو چې دا خبره یې د زړه نه چېرته ونه وځي، ګورې یو ورځ به دغه الله له ورځو او هغه ته به مخامخ کېږو، هغه به تپوس کوي، او د سوال که جواب د سره وي بیا خو بېغمه ژوند تېروه، که جواب د سره نه وي نو څه ووایم. داسې کېدی نه شي چې یو سړی د بېغمه ژوند تېر کړي چې نه زه پوره یم. هغې وجه دا ده چې موږ د دې سوال نه ولې غافله شوي یو، او د دې خبرې نه ولې غافله شوي یو. حقه زما موضوع ده، هغه دا چې موږ د الله رب العزت د دین نه لرې شوي یو. د دین نه لرې کېده دا یو بیماري ده. ګوره کله چې سړی ډاکټر خواله ورشي که نه، نو ډاکټر ته چې بیماري بیانوي، نو ډاکټر د بیماري په نښو سره معلوموي. وایي تا له څه چل دی؟ هغه وایي یاره زما په سر دړي، معده باندې مې درد راشي، الټۍ راځي. دا نښې دي د یوې بیمارۍ، دې ته اعراض وایي په عربۍ کې.
د دې د لاسه بیا د هغه بیماري معلوموي د الله د دین نه د لرې کېدو هم اعراض دي، نښې دي، او دومره ډېرې دي که ما ته شمارل شروع کړو نو او عجیبه دا ده چې دغې کې ډېرې نښې په ما او تا کې دي. لکه د الله د دین نه لرې کېدو نښه د زړه سختې ده. راشه وګوره څومره خلکو زړونه سخت شوي. د الله د دین نه لرې کېدو نښه جوماتونه خالي پراته دي. د الله د دین نه لرې کېدو نښه نه د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه پیژنو، نه د هغه په طریقه باندې عبادت کول، نه د هغه په طریقه ناسته پاسته کول. د الله دین نه لرې کېده دي. د الله د دین نه لرې کېده راشه د قرآن سره زموږ حال وګوره. دا ټولې نښې دي. خبره دا کوم دا فایدهمنه ده. علاج د دې نښو نه دی په کار. علاج د هغه بنیادي مرض په کار دی چې دا نښې د هغه مرض په هغه مرض دلالت کوي چې او دې سړي کې دا مرض او دا بیماري ده. ځکه که موږ په نښو پسې ونښلو چېرې زه د دې نښې علاج کوم، زه د دې کوم، زه د دې کوم، خبره به ډېره اوږده شي. خو هغه رئیسي موضوع له تله په کار دي چې غټه وجه څه ده. هغه رئیسي موضوع هغه ده چې د الله د دین نه لرې کېده. د الله د دین نه لرې کېده علاج د الله دین ته واپسي ده. او الله رب العزت هغه کریم او رحیم ذات دی چې د هغه د درد دروازې هر وخت او هر چا ته کولاو دي. که چېرته الله رب العزت دا دروازه داسې ویلی وی چې نه دې کې صرف پلانې قبلیږي او صرف پلانې څومره به ګرانه شوې وي، خو الله رب العزت دا خبره موږ ته اسانه کړې ده او دعوت یې ورکړی دی. والله يدعو إلى دار السلام. الله دعوت ورکوي دار السلام طرف ته. ټولې رابللي دي. دار السلام جنت ته امن او سلامتیا والا ځای. الله رب العزت ټول له دعوت ورکړی دی، بوډا له، ځوان له، ښځې له، نارینه له، کافر ته، مسلمان ته، ټولو ته د الله طرف نه دعوت دی د دار السلام طرف ته، د جنت طرف ته. د هغه د در دروازې کولاوي دي. مسله په موته کې ده چې موته د هغه درله نه ځو. موته ځان لرې کړی دی. موته په دنیا کې دومره ننوتي یو چې هغه خالق رانه هېر شوی دی، چا چې پیدا کړي وو، چا چې د دنیا زموږ دپاره پیدا کړې ده. عجیبه دا ده. زه اکثر ملګرو ته وایم هلته مجلس کې، زه ورته وایم زه وایم د الله رب العزت موږ پیدا کړي وو بندګۍ دپاره. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دا خو واضح ده. موت ته د بندګۍ دپاره پیدا کړي وو، بیا یې د دنیا زموږ دپاره پیدا کړې ده چې موږ ته فایدې ووایو. او موږ څه چل وکړو هغه څه دپاره چې پیدا کړي وو هغه موږ پرېښودو، هغه څه چې زموږ دپاره پیدا کړي دي په هغې پورې ونښتو. د دنیا الله موږ له پیدا کړې ده، دا رزق الله موږ له راکوي، دا تختې نه ګورئ، دا موږ ټولو ته میلاویږي. او حدیث کې راځي د هغه وخته پورې یو نفس د دنیا نه نشي تللی چې څو پورې دې نفس د خپل رزق ختم کړی نه. دا سوچ د حد نه زیات کول نقصان دی. سوچ به کوو، اسباب به لټو، په حدودو کې دننه. دومره موږ ورننوتي وو په دې دنیا کې چې زموږ نه زموږ هغه رب هېر شوی دی، د هغه دین زموږ نه هېر شوی دی، قرآن هغه زموږ نه